په هلمند ولایت کې د نن ورځې د جګړې وروستی حال بیګش په څومره طالبان او پنجابیان ووژل شو حکومت په دې اړه څه ویلې دلته له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په هلمند ولایت کې 40 طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي تېره شپه د لښکرګاه ښار اړوند 4مې حوزې او 3مې امنیتي حوزو په مربوطاتو کې د چڼیزو عملیاتو او دغه راز په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله 40 تنه طالب وسلوال وژل شوي او تر 30 تنه نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې له وژل شوو طالب وسلوالو ترلاسه شوي اسناد ښایي چې په دې جګړه کې پاکستاني او چچنایي وګړي هم له طالبانو سره په ګډه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. د چارواکو په خبره له تېرې یوې ورځې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه دغه ولایت په هغو سیمو کې پر چڼیزو عملیاتو بوخت دي چې له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وي او دا مهال بیرته د امنیتي ځواکونو لاس ته پرېوتې دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستیو بریدونو د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې دا کار د سولې خلاف عمل دی. دوی ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي سولې د خپلې ژمنتیا ثابتولو په هدف ژر تر ژره د تاوتریخوالي پورته کړی ګراف راټیټ کړي. بل پلو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د وسلوالو طالبانو له لوري روان تاوتریخوالی د دوحي هوکړې خلاف عمل بللی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره طرفیه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.